تیمم کام دا انچه تلوشوی مولنی انچه نزید کرم و لطافیر کو خدا خاطر میں ذہن کے میرا سے خاص موضوع ہم نشتا صرف یو آیت مبارک دی اللہ جل جلالہ قال دی اللہ جل جلالہ فرمان چلا فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هغه کسان چې هغې ایمان راوړله هغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا یې په ژبه په زړه یې مني تصدیق کوي دغه کسان چې هغه مؤمنین دي ورسره په ځان کې وعملوا الصالحات نیک عملونه کوي بل طرفه کې دوه یو دا چې ایمان په ځان کې ورسره نیک اعمال دا چې څوک هم کوي الله وعده سيجعل لهم الرحمن ودا الله فرمایي چې ډېر زر به زیدی په مابین کې ود او محبت پیدا کړو دا نن چې مسلمانانو باندې بغض دا نفرت دا ځینې مسلمانانو په منځ وجه دا ده چې موږ چې اعمال صالحه وکړه شو شوي دو نه بس خواهشاتو دنیوي محبت د مرتبه او د جاه محبت دې وپس کیو دومره زیات شوه ده دغه محبت د دنیا ورته نبي کریم علیه السلام حدیث مبارک ده هغه فرمایي چې هغه کسان چې هغه سهار وختي جماعت په طرف روان شي دې په لوس کې د رحمان جنډاله ورسره وي نوراني جنډاله وي موږ ته معلومیږي نه خو نوراني مخلوق ته معلومیږي هغه چې دې خلکو سره د رحمان چې الله جنډه ورسره د جماعت طرف ته روان دي داخله د دې برعکس هغه خلک چې هغه ګریزن منځ ته نه ځي جماعت ته نه ځي سیرہ په طرف دی بزور سی د کاروبار په طرف سی ذهن کاروبار وي فکر سوچي کاروبار وي او بیانای چې دای څومره د کاروبار په سوچ کې څومره د ذکر او یاد المنځ په فکر دا باندې نه څومره دا خلک چې ګیز روان شي کنه حدیث باندې شیطان جندار په لوستو سره څومره فرق دا زمین او اسمان فرق دا نو غرض مې دا چې محبت دی دنیا دومره ډېر شوی ده چې دلته جماعت طرف ته مونږ ته اواز کېږي اول مؤذن چې اواز کوي الله اکبر الله اکبر ته لږ سوچ وکړه په دې کلماتو باندې چې دې کلماتو مقصد څه ده الله اکبر الله ډېر لوی ده ډېر لوی ذات ده عظیم ذات ده د الله عظمت موږ زړونو ته ورولي چې دنیا کاروبار د دنیا دا شیونه دا هیڅ حیثیت نه لري د الله په مقابل کې بیا موږ ته دعوت وکړي چې ګوره حی علی الصلاة هله د لمونځ په طرف روښانه لمونځ واخله ته خو مسلمان یې ته مؤمن یې ته خو غیر مسلم پر ادم زندګي باید تېره نه کوې د جماعت چانه پوره والا شوه ده د جماعت خو علامات مسلمانانو ده جماعت سره به د مؤمن بنده زړه تړلی وي جماعت کې به مؤمن داسې وي لکه میو چې په اوبو کې خشول وي هغه انسان چې په جماعت کې زړه تنګېږي دا انسان د خپل ایمان باندې لږ وویرېږي لږ په خپله زندګۍ کې د سوچ وکړي فکر ته وکړي چېرته نه چې خدای ما کړه بل طرف ته سړی روان وي د الله په کور کې سړی سړی تنګېږي نو خاص متصل اعلان کېږي بیا موږ ته حی علی الفلاح د کامیابۍ ځای ته ورشئ او خلکو د کامیابۍ ځای دا هغه د الله کور ته د کون کاروبار دنیوي نعمتونه او شیونه قسم په خدای ته د کامیابۍ ذریعه وي هغه د کامیابۍ سبب نه د کامیابۍ سبب دغه اعمال دي چې په خشوع او خضوع سره یو لمونځ وکړي توجه سره یې سړي زړه نوراني شي ځان کې پاتې
یو ذکر چې په خشوع او فکر او سوچ سره وکړي، یو تلاوت وکړي، یو الله ته متوجه شي، څومره یې سړي زړه کې پاک راځي، نور راځي. نو غرض مې دا و چې دنیا محبت دا بیخي زیات شوی ده محترم. خو الله له به دعا بولو، الله ته به رجوع کوو چې یا الله دا دنیا محبت مو یې زړونه لرې کړه یا الله، چې مونږ ته دنیا محبت دي تو عبادت ته نه پرېږدي، تو ذکر په خوند مو نه پیوي، تو د تلاوت په خوند مو نه پیوي. ګوره یو وخت داسې و چې د مسلمانانو کورونو نه به د ګریز او بېګا د تلاوت حوضونه دا سپین ږیرو په عمر کې د الله برکت وچوي. دا سپین ږیرې ګواه دي د دې حالت چې مسلمانانو مونږ داسې وړه خپل نکاح الله پاک ته وبخي، مونږ ګرجامه کړو د احمدي، بیا یې قرآن شریفونه په لوستي وکړل. افسوس دا خلک نورل نیک خلک و ډېر. اوس خو څومره چې د زمانه لرې کېږي، د نبي علیه السلام د زمانې نه یې مونږ پسې دا وخت ډېر لرې شولو. کتابونه داسې مثال ورکوي چې یو لیک بلیږي یوه ډېوه ده، هغې ته سړی نږدې وي رڼا وي که نه هر څه سړی ویني، خو چې څومره ډېوې د لیک نه لرې کېږي دومره تیاره کړي د شپې. دا وړاندې د نبي علیه السلام پوکه او مبارکه اندورني زمانه وه، هغې ته چې څوک ورنږدې دي هغې کې نورانیت شته زیات ده. څومره چې سړی چې نه لرې کېږي دومره تریکي ارځي، دومره ظلمت ارځي، دومره سنت طریقونه سړی لرې کېږي. نن د مسلمان د کور نه هغه د تلاوت حوض نشته چې روزي کوي یا بېګا. نن زمونږ ځوانان هغه په فیسبوک باندې شپې تېروي، هغه په ګیم باندې شپې تېروي، شپې ناوخته پورې 12 بجې پورې دا یې موبایل ته پروت وي. نو ته به بیا څه دې کوي د لمونځ په جامه وکړې، څه به بیا تلاوت وکړې. اکثر په دې موبایل کې تصویرونه ځي، پردی زناناوي د هغې تصویرونه کې ځي قسمه قسم. دا هم بد نظري ده. ګوره دا سخته بد نظري ده. یو هغه ده چې مخامخ وي زنانه ته کسې هغې خو د الله نه ووېرېږي که نه یې مخلوق نه خو ووېرېږي خفا وشي، چېرته سړی په ډاکو سترګو نظر نه شي ورته کولی. د دې نه الله قرآن کې فرمایي یعلم خائنة الاعین، الله د سترګو خائن هم پېژني چې د سترګو په کنجو باندې پردۍ زنانه ته کسي، مخامخ یې نه شي کتلی د شرم د وجې نه، خو د سترګو په کنجو باندې زنانه ته کسي پردۍ. دا الله قرآن کې بیان کړی ده. خو نن په داسې زمانه راغلله چې په کمباله کې پټ وي، په ګوټا کې پټ وي، نو چې څه کسي واس کسي یې نو. خو یو شی شته چې دا خو دا ګوره چې د ګناه اول نه حسد دا ده، اول نه حسد دا ده چې د مخ نه نورانیت ریا ختموي. د کوم مسلمان یو نور چې دا د مؤمن بنده د ګناه خاص کر د بدنظرۍ دا تاثیر ده چې دا چمک دمک د انسان ختمیږي، د مخ باندې داسې ترغون ارځي. بیا بالاخر دا د جهنم هغه لوګای ده، دا ګناهونه چې انسان د سترګو ترځي، بیا مخ ترځي، دا مخ کې تغییر الولي الله پاک ته مونږ تاسې وساتي. نو دا هغه د مسلمان چې کوم معذورانیت ته ختموي، نو یو ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي، الله ته رجوع پکار ده. ډېر یو غفور ذات الله پاک ته خپله خالق لرو، خپله مالک لرو چې په زرګونه واره دې خفه کړي وي، بیا هم الله پاک مونږ تاسو ته تیار ته جوړېده. شاعر یې که نه گر 100 بار توبه شکنی که 100 زره دې توبه موته کړله که نه باز شاعر یې چې بیا روشه د الله طرف نه هدایت کوي. بیا روشه این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. الله یې چې مو دا دربار دا د ناامیدۍ دربار نه ده، څه دا د دنیا نظام نه ده، بادشاه وزیر نه ده، ولسوال او قومندان نه ده چې یو ځل ورشي خو یاره ټنډه به ورته مطلب هرکلی وایي. دویم ځل غوښتنه ترېنه وکړي لږ په ټنډه کې پار کړي، که بار بار ترېنه غوښتنه کړي اخر کې شړي مجلس نه چې څه ستړیا ور جوړوي. خو د الله دربار داسې نه ده. اوس کې 100 زره د الله دربار ته ورځه، بیا هم الله ته یو د الله خشنېږي په دې باندې.
نو الله جل جلاله د موږ په صداستان قبول کړي او الله پاک ته موږ صحیح توبه نصیب کړي توبه نصوحات وي ګوروا توبه چې صحیح وسړي وسره په دنیا کې څوره ګناهونه دي ګناه کبیره صغائر دا ټول الله پاک ته بقي یو مسلمان حق را چې نه سره زور وسوي او کچا وړل وي په دنیا کې دا کلوز کی مسلمان حق الله پاک نه بقي تمین زکه اجازه دي کړې وي الله نه بقي او کچا حق وړل وي الله نه بقي چا عزت په عمل کړې وي الله نه بقي دنیا کې دا مطلب دا چې خدای پیغمبر نه په لوی هستی نشتا ایوم صحاباو کې اعلان کړو خداګه چې کوم سره چا پور کار سراوي ورونه شي هغه موږ بدل وکړي آیا له موږ په کنه وتی په دنیا نو بیا څه تو ځایو باید ترګور ته وي خدا کې شرم ونکو درته وي تر دې ته وي چا چې حق سراوي دی الله دې په موږ چې بخره کوتا هغه سره ته بیا واجب دي لازم دي چې کچې دا حق دي چې عزت کوی ملګری یا واجب کول څو ولې جګړه څه خبره نو پاسري واجب دي چې هغه بخنه وکړي کوي نه کی دا انسان قیامت کوي الله بیا نه وکړي یو لوی مدد کوي په قیامت کوي کوي هم مجرمینو الله حکیم وي نو په دنیا کې مونږ ته چې تاسو بخنه وکړه الله مونږ ته بخنه وکړي اته مونږ ته چې تاسو بخنه نه کوو زړه مو زیږوي کنه باندې پښتنه وي نو دا د خدای کوي چې بیا یو سخت اورې ته راوړل بیا الله مونږ ته بخنه نه کوي دعا کوي الله پاک دې تاسو قبول کړي خدای خاتمه وی ایمان مناسب کا الله څومره بد اعمال من شری دی خدای مونږ ته باندې دې باندې توبه قبول کا یا الله اذا کې خدای مونږ ته نیک اعمال توفیق نصیب کا دا نیک اعمال به سبب دې جوړیږي چې مسلمانان کې محبت تکي مینه ورکی ورولي ورکی خدای پاک ته خدای ته اعمال مونږ ته نصیب کړي دې په وجه باندې چې موږ ته سیمان کې ورولي مینه محبت پای مولای شي برحمتک